بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ملګرو سره لږه شېبه وړاندې په دې د بوټي په خوا تېرېدم، نو چې کتل مې په بوټي باندې داسې ډېرې مرغۍ ناستې وې او د دې بوټي د انځر د دې نه انځران خوړل. نو غوښتل مې چې د دې په اړه څه لږ ډېرې خبرې وکړم. هغه داسې چې انسان ډېر ناشکره دی، هغه سره د سبا دپاره مطلب د میاشتو دپاره د کلونو دپاره رزق پروت دي، خو بیا هم هغه په دومره دغه کې پروت دي چې هسې نه دا ختم شي او زه به بیا سفر وکړم. نو مرغۍ پې ناستې وې، سوچ مې کاوه چې مرغو خو به داسې نه وي ویلې چې یاره مونږ سره چې کوم دی پلانکي پټي کې به یو داسې ونه شوي او دا به بوټي دغه به دانې به کوي، مونږ به د دغې نه دانې خورو که نه په دې تکل کې نه ده چې سهار راوتله نو بس په الله یې توکل وکړو، بس راولوته او په مخه باندې دغه بوټی ورغلی و، دغه بوټي کې دانې وې هغه یې وخوړلې که نه. نو انسان ډېر ناشکره دی. دې ته مې سوچ راغلی چې یاره ګوره انځر ونې ته ګوره، مطلب داسې په پټو کې که زه تاسو ته داسې وښیم او داسې خټکه او چې خواله رالم نو دانې پکې هم دومره پخ شوي دي، شنې دي پکې، خو بیا هم دومره ده چې یاره بعضې نیمې دانې په خوړلې هم دي، بعضې داسې ټکولې دي چې یاره مونږ ته پته ولګي چې دا خوږه شنه ده څنګه ده که نه. نو په دې خاطر مې دغه ویډیو هم وکړله چې یاره انسان ته پکار دی چې خپل په مال حال باندې شکر ادا کړي، رزق خوري کم خوري ډېر خوري ښه خوري بېکاره خوري په هغې هم شکر ادا کړي. او د دې عبرت زموږ په دې واخلو چې مرغۍ مطلب پرندې چې کومې دي، مرغۍ چې کومې دي، هغه صرف د نن ورځې رزق وخوري او لاړې شي، بس په چېرته په یو ونه کې ودې شي د شپې او سحر راپاڅېږي او بیا چې کوم دی الله پاک ورله داسې تازه رزق ورکړي، ټوله ورځ یې چې کوم دی نو وګرځي خپل رزق باندې وخوري، خپلو بچو له هم یوسي ځان سره، خپلو بچو له هم ورکولی شي په اني ټایم کې او دغه شانې ځان له هم. نو انسان له پکار دی چې په خپل حال ډېر شکر ګزار اوسي د لوی الله په امان.